MNA اور پشتو زبان کے معروف مقرر جناب اعظم خان اوتی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے زبان سے اس تقریب کے سلسلے میں بچہ خان کے امن کانفرنس کے سلسلے میں وہ جذبات ادا کریں جن کے سماعت کے لیے یہ گراؤنڈ اور یہ سامعین بے چین ہیں. جناب اعظم خان ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب صدر جلسہ، میرے مرکزی صدر، میرے ساتھی اور میرے قائد جناب اجمل خٹک صاحب، مجھے بتایا گیا کہ محترم قائد تحریک جناب الطاف حسین صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، ابھی تک آئے نہیں، لیکن میں اپنے آپ پہ لازم سمجھتا ہوں کہ جب اپنے قائد اور اپنے سربراہ کو مخاطب ہو کے شروع کروں اپنی تقریر، تو میں اپنے آپ پہ لازم سمجھتا ہوں کہ میں قائد تحریک محترم جناب الطاف حسین صاحب کا بھی پہلے ہی ذکر کر ڈالوں اور شکریہ ادا کروں. اس کے بعد منتظمین جلسہ عوامی نیشنل پارٹی اور حق پرست ساتھیوں کی کوششوں سے جو یہ انتظام ہوا ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے حکم دیا گیا کہ میں اردو میں بات کروں، حالانکہ یہ میری مادری زبان نہیں، اور مجھے مشکل پیش آئے گی، الفاظ میرا ساتھ نہیں دے سکیں گے، اور جو میرے ذہن پہ نقش ہے اور جو میں کہنا چاہتا ہوں شاید الفاظ ساتھ نہ دیں اور مفہوم بدل جائیں. تو میں گزارش کروں گا اپنے صدر محترم سے، چونکہ یہاں پر بڑی تعداد میں پختون بھائی تشریف رکھتے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی مادری زبان میں بات کر سکوں. محترم صدر صاحب جلسہ، زما مشر، زما قائد، زما ملگرے جناب اجمل خٹک صاحب، عزت مند مشرانو او ډیرو محترم ملگرو، خویندو او میندو، اول خو ستاسو ډیره شکریہ ادا کوم چې دانه ګڼ تعداد کې تشریف راوړی دی او زمونږ د مشرانو استقبال هم دلته کړی دی. د هغې نه پس زه د دې جلسې د منتظمینو شکریہ ادا کوم، خوا که هغه د NP سره تعلق لري او که د حق پرستو ملګرو سره تعلق لري، او د هغې نه مخکې چې څنګه ما ووې، زه د حق پرستو د تحریک قائد محترم جناب الطاف حسین صاحب چې ما ته وینا شوې ده چې هغې هم تشریف راوړي، هغې لا راغلي نه دي، خو زه په ځان لازم ګڼم چې زه د هغې هم شکریہ ادا کړم چې نن د هغې د ملګرتیا او د هغې د تعاون په وجه او د هغې د ملګرو د تعاون په وجه باندې نن د هغې عظیم هستی، د هغه عظیم بابا فخر افغان چې موږ او تاسو یې د فکر بچي یو،
نن دلته راغونډ شوي وو او د هغې د نوم د امن ایوارډ نن موږ دلته کې ورکوو یو بل عظیم هستی ته محترم جناب عبدالستار ایدی صاحب چې اوس دلته لا تشریف نه لري خو زه د هغې نه مخکې صرف یوه خبره کول غواړم زه چې وایم چې زه د بابا د فکر بچی یم تاسو چې وایه چې تاسو د بابا د فکر بچی یې دا تپوس پکار دی چې د بابا فکر سو بابا څه غوښتل نن بابا لافانی ولې دی نن بابا جمدی ولې دی هغه فکر باندې ځان پویول دي د بابا د جدوجهد او د تحریک دو تصویرو یو تصویر د انسان د خدای د مخلوق خدمت بلا امتیاز د رنگ او د نسل او د ذات او د پات نه چې نن موږ نه یوازې نړۍ نه یوازې دنیا تسلیم کړې ده چې داسې عظیم انسانان په دنیا کې په صدو کې بیا پیدا کیږي نه پیدا کیږي ایسے او یو د بابا د جدوجهد بل رخ د خپل قوم د خدمتو څه غوښتل بابا د بابا فکر سو بابا که د پښتون د وحدت خبره کوله که بابا د پښتون د آزادۍ خبره کوله که بابا د پښتون د آبادۍ خبره کوله د هغې شاته سو هغې به په ساده خبرو کې په ساده پښتو کې به خبره کوله وی به پښتونه تر څو چې فرنګې په دې خاوره پروت دی او موجود دی نو ته د خیر ورځې خاوند کېدی نشې مثال به ورکو ساده پښتو کې وی به شوده ستا دي به شار به یې ته د کوچو پیړه ته جوړه کې او چې کله د کوچو پیړه تیاره شي نو انګریز خپل بچی له انګلستان ته اوسي او تا ته دا شنې شملې پرېږدي نو هغه پښتون له یو آواز ورکه وی راپاسئ پښتنو چې دا پیرنګې د دې خاورې نه لر کړو او که په کومه ورځ هم دا پیرنګې د دې خاورې نه لر کړه نو تاسو به د دغې پیړۍ خاوند شئ د کوچو پیړۍ چې کوم انګریز خپل بچي له انګلستان ته وځي وړي نو ملا یې وتړله زمونږ او ستاسو مشران ورسره پاڅېدل او انګریز یې د دې ملک نه لرې که ویښ که په دې ارمان په دې تمه چې دا د کوچو پیړه چې کوم به فرنګي وړه زما د بچي د خولې نه به یې شوکوله او خپل بچي له به یې وړله دا به زما دې بچي ته پښتون ته دې خړسري پښتون ته پاتې شي په دې ارمان خو څو شو فرنګي لاړ او په دې ارمان چې د کوچو دا پیړه به پاتې شي دې پښتون ته چې حق دی په داسې ظالمانو او غاصبانو او بې ناموسو او بې شرفو باندې وړېدو چې جنګ خو د کوچو د پیړې و کوچو پیړه خو په ځای پرېږده هغه منداڼو او چاټۍ هم نه واخېستلي چې راته پرېنښودل او بیا یو غاصب راځه او بل ځه او د هر یو جابر ګریوان ته لاس اچو چې د پښتون حق راکا چا به وی د آزاد مملکت غواړي چا به وی د پاکستان روانوي چا به وی د آزاد پښتونستان غواړي داسې نه وه
هغه د پښتون حق غوښته، د پښتون په خاوره د پښتون حاکمیت غوښته، د پښتون په وسایلو د پښتون حاکمیت غوښته. افسوس خبره ده چې په دې وطن کې حساب کتاب نه کیږي. او یا کاله زمونږ مشرانو له هر جابر او هر غاصب ډغرې ورکړې په دې باندې چې ته حق ولې غواړې د خپل وطن، د خپل پښتون، د خپل قام، د خپلو وسایلو اختیار ولې غواړې؟ څه جرم یې نو کړی؟ په دې اعتراض نو. دا لوی اباسین به د کوهستان د سرنواله د دې بحر عربه پورې راته، دا سالم پنجاب او سالم سندھ پہ آباد ہو او آباد دے. په دې اعتراض نو او نه په دې اعتراض دی چې پنجاب او سندھ ولې آباد دی. او اعتراض په دې و چې اوبه وسیله سیند زما په خاوره اوچتېږي. خدای پہ حق را کړی دی، قانون پہ حق را کړی دی، انسانیت پہ حق را کړی دی. سالم وطنونه پہ آبادیږي او زما اوچلل مې له یو جام اوبه نشته. په دې اعتراض و. په دې اعتراض نو چې ولې د سند او د پنجاب کارخانې ګرځي. په دې اعتراض نو چې ولې د پنجاب او د سند محلونه او بنگلې رڼا دي. اعتراض په دې و چې زمونږ وسیله، زمونږ د اوبو د جوړه رڼا، سالم پنجاب او سندھ پہ رڼا، د دې جاگیردارو د سرمایه‌دارو محلونه پہ چراغان، او زمونږ بچی په جومپړو کې، په جونګړو کې، په تیارو کې پراتو. په دې اعتراض و. جنگ د حق و، جنگ نه په اسلام او نه په پاکستان و. نه 90 کاله پس، نه 90 کاله پس چې رښتینی کیږي نو د باچا خان فکر د دې ملک او د دې نړۍ نه خورېږي. نن لاړ شئ وګورئ د برلن دیوال په څو غورځېده. هغه امیرانو، هغه طاقتورو چې د سیمټو او د سیخ کم دیوال والې و، قومونه خپل منځ کې دوه کړي وو. هغه دیوال ولې ونړېد؟ ځکه چې د قومیت فلسفه راله. نن د آذربایجان آباد او ودان آذربایجانې ولې د ایران آذربایجان ته ځان په لو کوي په سیند باندې؟ ځکه چې قومیت غواړي. نه 90 کاله پس ثابته شوه چې د باچا خان فکر جمدی و او جمدی به یي او دغه یو واحد الو. او دویم رخ چې و د باچا خان، د عظیم بابا، نو هغه دا و چې هغه دا خپل نسبولین ګرځولی و. خپل خدای سره وعده کړې وه چې تر څو پورې زما ژوند دی او تر څو پورې په ما کې ساه غړېږي نو زه به ستا د مخلوق خدمت کوم. پښتون نه، د خدای د مخلوق خدمت پکوم، د انسانیت خدمت پکوم. او هغه د انسانیت پیغام یوازې پښتنو لنا، یوازې پنجابی لنا، یوازې سندھی لنا، یوازې بلوچ لنا، یوازې هندوستان نه، یوازې افغانستان نه. هغه چې چرته د خدای مخلوق او د خدای انسان او د انسانیت نو هلته هغه تللی دی او د انسان خدمت یې کړی دی. دا د هغه د ژوند دویم رخ و. نو نن دا هغه عظیم بابا، دا هغه جدوجهد په رڼا کې چې هغه ته کوم پیرزونې موږ پیش کوو، وړاندې کوو، او په هر دویم کال باندې یو کانفرنس کوو په پېښور کې، او د بابا د نوم یو امن ایوارډ ورکوو.
نو بیا دا کوشش کو چې د دې اوارډ قابل بسو کی نو ډیره ګرانه خبره ده د دې فیصله کول چې د دې اوارډ به څوک حقداري. خو دا ډیره د شکر خبره ده چې نن هم په دې انسانانو کې نن هم د دې اور په دې دریاب کې او د دې وینو په سمندر کې اوس هم داسې خلک شته چې هغوی د انسانیت خدمت خپل نصبالعین ګرځولی دی او نن هغه ستاسو مخکې یو جمدی ثبوت دی. داسې هستی محترم جناب عبدالستار ایدی صاحب چې هغه د نسل او د رنګ او د ذات او د پات نه بالا د انسان خدمت خپل نصبالعین ګرځولی دی او نن زه وایم ایدی صاحب ډېر بختور او ډېر عظیم انسان دی چې هغه د دې جوګه وګرځولی شو چې هغه د بابا غوندې عظیم انسان د فلسفې او د امن ایوارډ قابل وګرځولی شي. زه به لږ تقریر سار کم ایدی صاحب بھی راغے. میں معذرت چاہتا ہوں ایدی صاحب تشریف لے آئیں. مجھے 1 منٹ کے لیے اجازت دے دیجیے, میں ذرا پانی پی لوں. آپ سے درخواست ہے کہ تالیوں کی بارش میں ان کا استقبال کریں. جناب عبدالستار ایدی صاحب. معزز حاضرین, ایدی صاحب تشریف لا چکے ہیں. آپ یقین کریں کہ مجھے ایدی صاحب کی زیارت کا پہلی دفعہ سعادت حاصل ہوا. اس سے پہلے میں ایدی صاحب سے نہیں ملا تھا, ابھی بھی نہیں ملا, مطلب زیارت ہوئی ہے, دیکھا ہے ان کو تصویروں اور ٹیلی ویژن میں دیکھتا ہوں, اور یہ فرض سمجھتا ہوں کہ جس عظیم انسان اور جس ہستی کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں تو اب مجھ پہ لازم ہو جاتا ہے کہ میں اپنی مادری زبان چھوڑ کے اس زبان میں بات کروں جو ایدی صاحب کو بھی سمجھ آئے. محترم جناب عبدالستار ایدی صاحب, آپ کے آنے سے پہلے میں صدر جلسہ کی اجازت سے میں نے پشتوں میں تقریر کی. تقریر تو نہیں, تقریر تو لیڈر کرتے ہیں. میں نے اپنے عظیم بابا, ان کی خدمات امن کے لیے ان کو خراج تحسین پیش کی. میں نے ان کے فلسفے کا ایک معمولی سا رخ بیان کیا, اور پھر اس ضمن میں آج جس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور اس عظیم شخص کے نام پہ جو امن کا ایوارڈ دیا جاتا ہے, اور آپ ان خوش نصیبوں میں ہیں اپنی شخصیت, اپنی قربانی اور اپنی ایثار کی وجہ سے کہ آج اس ایوارڈ کے لیے آپ کا نام منتخب ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں, جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں, کہ فخر افغان
جو انسانی خدمت کے لمبردار تھے اور انہوں نے رنگ اور نسل اور ذات پات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے نسل انسانی کی خدمت کی، اسی طرح آپ نے عیدی صاحب بغیر کسی امتیاز کے، بغیر کسی سیاسی نظریات کے، بغیر رنگ و نسل کو دیکھتے ہوئے، بغیر کسی ذات پات کو پرکھتے ہوئے آپ نے جس طرح انسانیت کی خدمت کی، میں خدمت بھی نہیں کہوں گا، آپ انسانیت کے اس معراج تک پہنچ چکے ہیں جہاں پر انسان انسان کے درجے سے اب بالا ہو جاتا ہے۔ اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس دنیا میں جہاں آگ کے دریا بہ رہے ہیں اور خون کی ندیاں بہ رہی ہیں اور خون کی ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں، اس میں سے آپ جیسے درویش صفت انسان، ایک عام انسان جب اتنی بڑی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں اور جس طرح انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، میں بلا شبہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ عام انسان نہیں، آپ انسانوں میں ولی ہیں اور خدا نے آپ کو اس کام کے لیے بھیجا ہے۔ ان چند الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور منتظمین کا جنہوں نے مجھے موقع دیا۔ تقریر اجمل خٹک صاحب تشریف رکھتے ہیں اور وہ مکمل سیاسی تقریر کریں گے اندرونی اور بیرونی حالات پہ، چونکہ یہ ایک سیاسی تقریب نہیں تھی، نہ ہے، اور نہ میں چاہتا تھا کہ میں سیاست پہ بات کروں۔ اگر میں نے ضمن میں کوئی بات کی بھی سیاسی تو وہ صرف باچا خان کی تحریک اور جد و جہد کے ساتھ وابستہ ہے، ورنہ صرف آپ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریب ہے، اور میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے۔ شکریہ۔ ډیر خواږه خواږه مې وڅکل، تراخه